د کندهار د خلکو زړور استازی په ولسي جرګه کې الحاج سید احمد سیلاب له ولسمشر غني څخه ګیله کړې ده. دا چې سید احمد سیلاب څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. سید احمد سیلاب پر خپل فیسبوک پاڼه باندې داسې لیکي: ښاغلی ولسمشره، سلامونه او درنښت. لومړی، نه نرخ مدیریت دی، نه تجارانو نرخ کته کړی او نه یې هم مرسته کړې ده. نه پوهیږم مننه پر څه در څخه وکړمه. دویم، په نړیوالو بازارونو کې د غذایي او غیر غذایي موادو نرخونه تقریبا نیم راښکته شوي، خو د هغه چا څخه چې تاسې مننه وکړه د ټولو موادو نرخونه یې 3 برابره لوړ کړي دي. دریم، بې رحمه او بې ضمیره تجاران په 34 ولایتونو کې ستاسو د ادارې په مرسته او حمایه باندې احتکار کوي، د مظلوم ولس د وینې او غوښو څخه ځان تغذیه کوي او تاسې مننه ورڅخه کوئ. څلورم، په هیڅ ولایت کې مرستې تر مستحقو بېوزلي کونډو او یتیمانو پورې نه دي رسېدلې. پنځم، د بې رحمه احتکار کوونکو څخه په مننې دې ظالم تجار نور هم ظلم او احتکار ته تشویق او په میلیونونو بېوزلو او بېروزګاره هیوادوالو ته درد ورکړی دی. ښاغلی ولسمشره، د خدای جل جلاله او دې مظلوم ولس په خاطر فقط د 5 دقیقو لپاره ښار ته راوځه او د دکاندار څخه د غذایي او غیر غذایي موادو د قیمت پوښتنه وکړه. زما رښتیا او دروغ به درته بیا معلوم سي او ولس درد، رنځ، لوږه، فقر او ژوند تریخ حقیقت به پخپله وویني. د نرخونو په برخه کې معلومات صحیح نه دي درکړي. ډیره مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه پورې وکتله. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.